په هرات ولایت کې د خطاطۍ د هنر نندارتون پرانیستل. په دغه نندارتون کې د هیواد شاعر شیخ اسماعیل دارا اثرونه بیا لیکل شوي او درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. دیوان خواجه محمد اسماعیل دارا 687 غزل، یک قطعه و 4 مخمس دارد. در مجموع 4595 بیت دارد. با توجه به نسخه‌ای که به تازگی به دست آمد، در این نسخه 17 غزل و یک مخمس به دست آمد که در مجموع 196 بیت می شود. یو شمیر لیکوالان او فرهنګ پالان د هیواد د شاعرانو او لیکوالانو د اثرونو پر چاپ او ساتنه ټینګار کوي او هغه د هیواد فرهنګي پانګه بولي. برای تاریخ آینده‌ای که در انتظار این سرزمین هست به امانت بسپاریم. نسل جوانی که در سالهای آینده، قرنهای آینده در این وطن میآیند باید بدانند که چه چیزها و ظرفیت‌های وجود داشته. اگر اینا مکتوب نشه، اگر اینا جمع‌آوری نشه، اگر اینا توسط نویسندگان به رشته تحریر در نیاید، بدون شک فراموش خواهد شد. متاسفانه چاپ کتاب در افغانستان بازار گرمی نداره. در بسیاری از کشورهای جهان نویسنده ها حتی معیشت اولیه زندگی خور از طریق چاپ کتاب، معیشت خانوادگی خور از طریق چاپ کتاب اینا تهیه میکنن. بل پلو د هرات سیمه‌ییز مسؤلین له لیکوالانو څخه پر ملاتړ او د دوی علمي اثارو ته د چاپ زمینې برابرېدو لپاره له هڅو ډاډ ورکوي. اداره اطلاعات و فرهنگ مساعی مجدانه دارد تا شعرا، ادبا و فضلای به نام این شهر و دیار بیشتر از پیش شناسایی بکنه و با آثارشان در واقع و دسترس عموم قرار بده، با ترغیب و تشویق نویسندگان و فرهیختگان و زمینه را اداره اطلاعات و فرهنگ آماده ساخته. ورته مهال یو شمیر فرهنګ پال له لیکوالانو پر مالي او معنوي ملاتړ ټینګار کوي او وایي د تیر ادبي اثرونو ساتنه او خپرول د هیواد فرهنګي او ادبي هویت پیاوړتیا کې مهم رول لري.